السلام علیکم. څنګه چل دی حالات ښه دي؟ خیر دی. شیشه کې مې راته خیال و نیغ دی کتل مې چې د سړي د دلته آواز ورکړم او راشي چې د پړه سړي چې راته ووایي نه کوم ځای زه خو د سړیو نه راځم جي سړیرو نه راځي او جي نه څنګه ما د ګاډي د نیغ نه ګوري زما په سره د پیسې غشتي دي کسې حساب کې زه غریب سړی مزدورۍ ته ولاړم یو هفته مو شو کار مې نه دی کړی بیخي مې قسم دی بس لکه ته ما پیژنې د ویډیو کې مې لیدلی امجد خان بس ویډیو پسه ګورې په موبایل باندې ګورم ما بېګام کتلی خدا بیا خو د کار ټیک دی لکه چې تا سره ټچ موبایل هم دی او په 500 روپۍ هفته پیکیج هم ته کې یاره پیکیج خو هغه 150 والا کوم ستا ویډیو مې ډېره زیاته کتلې ده والله چې بس لکه قسم دی ته یې جاپتو شو چې ما کار نه دی کړی د پیکیجونو پکې سره پاره کې نو بس هغه یو واتساپ والا کوم نو بس هغې باندې رنګ بینګول ټیکاداران ته نور والله کو بس الله په سر ګواه دی قسم کوټې کریم را باندې جمع شوې ده او بس سبا بل به کرې ورکوم یو لور مې د هغه هم ناجوړه ده او بس څه وکړو نو بس دیاړي دیاړی به دلته ولاړ م یو هفته مې وشو چې زه راځم او بس څه کولی شي دیاړی ګران کار پکې څه کولی چې څه میلاوېږي هغه کوم هېڅ هم چې انکار دې نه کوم که ډر یم خالي کوم مر څه کوم چې څه میلاوېږي بس انکار نه کوم ځکه چې غریبي ده او دیاړي څومره نن سبا نن سبا خو څوک 200 ورکوي څوک 1200 ورکوي مختلف د هغې د ریټونه دي نو چې سخت کار نو 1200 ده د کنکریټ کار چې یو ډېر کار سره چې کار کوي نو 1000 روپۍ ده څومره د کار نه دی کړی ته اوس تا خو دی صحیح خبره ده یاره یو 2 ورځې مې کار نه دی کړی دا د کو نه کو نه کار شته دی نه سهار راځم زه 2 بجې دلته ځم د 3 بجو پورې دلته راسم کار نه وي نو چې کور ته لاړ شي نو بیا بس څه وکړو نو ماشومان دي نو بس خامخا ښځه خو ته کارېږي نه بیا نو بس موږ ته کار هم نه دی کړی اکثر ورته بهانه وکړو مې یاره ټیکادار ته پیسې پاتې وي دغه وکړو نو دروغ وروغ ورته ووایو نو بس په هغې باندې ښځه خو خفه کېږي که نه ښځه داسې کار کوه ته به داسې کار وکړي پیر صاحب 2 ورځې تا کار نه دی کړی که نه په پیر د رحمت شاه دا ستا د 2 ورځو 2000 روپۍ مهرباني خدای پاک ته خوشحاله بس تاسو څه ووایم دوی که 5000 روپۍ کورې کرې ورکړم او دا 2000 روپۍ به ماته پاتې په دې به دا نه څه سود سودا ویستم بس ولې سودا نه وه سودا راکه ختمه شوې ده کور کې راته وړه یاد کړو نه زه وړه بس ته که مجبوري مې وکړو نو را به وړم خو مې نه ګڼو بس نو بدې خوړه نه کېږي دا خو لږې پاتې شوې 2000 روپۍ پاتې شوې داسې کار به بیا وکړو دغه د خرچه شوه دا 5000 روپۍ ستا د وړو د سودا شوې ده نو الله دې خوشحاله کړي ډېر په قسم نه وته ډېر دواګانې به راته کوم بس ډېرې زیاتې دواګانې به راته کوم زه درته یوه خبر وکړم ته چې کوم کار کوې که نه دا غیرتي خلک کوي بالکل او الله پاک غیرتي ذات دی هغه ستاسو غونته غیرتي خلک ډېر زیات خوښي زه تا ته یو خبره کوم دا کمې پیسې چې ما تاله درکړې که نه دا ما تاله په دې درکړې چې ته غیرتي دا ستا د غیرتي نام دی خپل محنت کوو نه چې اوس نه میلاوي نو جانه خو دغه نه شو کولی غلاګانې نه شو کولی بس خپله خواري مزدوري کوو لږه دا چې کله یي او کله نه دا د الله پاک د سایډه په موږ باندې امتحان دی او الله پاک دې موږ په خپل امتحان کې پاس کړي امین امین نن خو تا د ښکلې مزدوري میلاو بېشکه بېشکه صرف یو کار وکړه دی به بدل کې نن پکې یو ورځ دم وکړه بس ستاسو په دوا باندې که نه زه به اوس په ستا د ګاډي نه به کوشم کور ته به لاړ شم ډایرکټ به ځې او خپلو بچو ته به دا پیسې ورکړم چې ځانه پیسه کوي هغه به وکړي صرف 500 روپۍ به ترې والم کرۍ به ورکړم او د 200 روپۍ د کور کې به ورکړم نو ښځه به مې بس په دې خو هغې خو به هغه سوداګانې موداګانې کوي دغه 2000 روپۍ چې کوم دي دغه به ته جیب کې کېدې ټیک شو او دا یو نوټ نه دی دا پکې سپیشل زما دا هغه خور دی کوم چې ستا د وړو مور ده ورته بیا یو ورور دې راغلی وي چې دا به زما د سایډه زما خور ته واله کړي دا پکې راغی الله دې خوشحاله ټیک شو